غږونه پرته له کتابه داسې وي لکه بې روحه جسد. پر پښتو نثر د ژباړې اغېز. لیکوال: پوهنمل اسدالله وحیدي. غږ: خاطره یوسفزۍ. د ترکیبونو په برخه کې د ژباړې اغېز. پر پښتو نثر د ژباړې په برخه کې تر ګردو زیات اغېز د ترکیبونو په برخه کې دی. موږ سلګونه داسې ترکیبونه لرو چې پښتو نه دي بلکې له بلې ژبې ژباړل شوي دي. دغه ترکیبونه له یوه اړخه پښتو نه دي او ژبه یې بې خونده کړې، له بل اړخه ډېر کله بله معنا ورکوي. موږ د ترکیبونو لپاره په پښتو کې یا خپل ترکیبونه لرو یا یې په ساده فعل اړوو او یا هم په جمله اړوو. زه دلته څو ترکیبونه رااخلم. صورت نیولی، صورت موندلی. په ژباړل شوو اثارو کې موږ کله کله له دغه ترکیب سره مخ کېږو. دا ترکیب د فارسي د صورت ګرفته کټ مټ ژباړه ده. هغوی چې ژبه یې له ژباړې نه ده اغېزمنه شوې یا په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي هېڅکله صورت نیولی ترکیب نه کاروي. په فارسي کې صورت ګرفته کلمه کارېږي او ښایي کوم عیب نه وي، خو که یې موږ پښتو ته ژباړو ستونزه جوړوي. پر پښتو نثر له فارسي د ژباړې دا ډول اغېز ډېر دی. موږ یې دلته ځینې بېلګې راوړو. درباره بتهای بامیان تحقیقات جدید صورت گرفته است. د بامیانو د بتانو په اړه نوو څېړنو صورت نیولی دی. در زمینه تهیه آب پاک پیشرفت‌های زیاد صورت گرفته است. د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې زیات پرمختګونو صورت نیولی دی. دا ډول تېروتنې تکړه لیکوالان هم کوي، په ځانګړي ډول په مسلکي ژباړه کې. زه دلته د یو تکړه لیکوال د کتاب یوه جمله رااخلم. کله چې د زبېښونکو سیاسي جوړښتونو تر چتر لاندې په نسبي پرانیستو اقتصادي بنسټونو کې اقتصادي وده صورت مومي. دغه ډول ژباړې ډېرې دي. موږ یې پر همدغه بېلګو بسنه کوو چې له بده مرغه زموږ ژبه یې مصنوعي کړې او زیان یې ورته رسولی دی. د دې لپاره اسانه ده چې ووایو نوې څېړنې شوي دي او پرمختګ شوی دی. تر مشرۍ لاندې. زموږ ژباړونکي چې ډېر کله د ارګ اعلامیې ژباړي نو له دې بلا سره مخ کېږي. ډېری وخت چې ارګ د ځینو پېښو د پلټنو لپاره پلاوی ټاکي نو په فارسي متن کې راځي هیئت را تحت رهبری. زموږ پښتو ژباړونکي یا ژورنالیستان پرته له دې چې د پښتو ژبې جوړښت ته پام وکړي له دغه فارسي ترکیب سره د مخ کېدو پر مهال هغه داسې ژباړي: د احمد تر مشرۍ لاندې یو پلاوی. دا کټ مټ د فارسي ژباړه ده چې د پښتو ژبې له جوړښت سره سر نه خوري. موږ چې کله خبرې کوو یا زموږ خلک چې په کلي کې خبرې کوي دغه ډول ترکیبونه نه کاروي. دا اغېز یوازې له فارسي ژبې هم نه دی. هغوی چې له انګلیسي ژباړه کوي هم له دغه ډول ستونزې سره مخ دي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ: Under Trump's leadership امریکا. د ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا. موږ په پښتو کې دغه ډول ترکیبونه او جملې نه وایو. که دغه پښتنو خبرو ته پام وکړو چې د ژباړې تر اغېز لاندې نه دي راغلي هېڅکله به ترې دغه ډول خبرې وانه ورو. له همدې امله پکار ده چې اصلي پښتو بڼه یې وکارول شي. اصلي پښتو بڼه یې تر اوسنۍ بڼې هم ساده ده او هم کمې کلمې غواړي. کیدای شي موږ ووایو: د احمد په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی. د اوباما په مشرۍ امریکا. دا ډول ژباړه به هم پوره مفهوم ولېږدوي او هم به له موږ سره مرسته وکړي چې پښتو د نورو ژبو له اغېز څخه خوندي کړو. کیدای شي داسې هم ووایو: د ارزګان د پېښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی چې مشري عبیدالله بارکزی کوي. اړتیا نشته چې موږ ووایو چې د ارزګان د پېښې د څېړنې لپاره د عبیدالله بارکزي تر مشرۍ لاندې یو پلاوی ټاکل شوی دی. شتون لري. یو سړی یو موټرسایکل کتاب لولم. په کتاب کې بیا شتون لري راځي چې ډېر ورسره په تکلیف یم. کتاب جالب دی خو شتون لري لکه مچ ما د کتاب لوستو ته نه پرېږدي. یو ځای وایي: په کنفرانس کې د امریکا استازي جیمز ډابنس وویل چې د کرزي بدیل شتون نه لري. د ژباړې له لارې پښتو ته راغلی یو ترکیب چې بیخي ډېر کارېږي همدا شتون لري دی. دا ترکیب اوس یوازې په لیکلو کې نه بلکې په خبرو کې هم ډېر پښتانه کاروي چې زموږ ژبه یې بدرنګه کړې ده. د ژباړې د اغېز له امله راغلی دغه ترکیب له دوو اړخونو ستونزې لري. لومړی دا چې زموږ ژبه یې مصنوعي او بې خونده کړې ده. د
دین دا چې موږ پښتو کې دغه مفهوم د انتقال لپاره تر دې کوچنۍ ښکلې او طبیعي کلمه لرو، خو له بده مرغه ژباړونکي هغه پرېږدي او دا کلمه کاروي. دا کلمه د فارسي حضور دارد، موجود است او وجود دارد. کټ مټ پښتو ژباړه د لاندې بېلګو ته پام وکړئ. نیروهای امریکایی هنوز هم در جنگ افغانستان حضور دارد. لا هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې شتون لري. موانع زیاتې در برابر برگزاری شفاف انتخابات وجود دارد. د رڼو ټاکنو د ترسره کېدو پر وړاندې ډېر خنډونه شتون لري. هنوز هم در ایران و پاکستان میلیونها مهاجر افغان وجود دارد. لا هم په ایران او پاکستان کې میلیونونه کډوال شتون لري. مراکز اصلی مخالفین مسلح در پاکستان حضور دارد. د وسلهوالو مخالفین اصل مرکزونه په پاکستان کې شتون لري. پورتنۍ بېلګو ته وګورئ. ټولې کټ مټ د دري ژباړه ده چې زموږ ژبه یې مصنوعي کړې ده. اوس دغه جملو سمه ژباړه په ترتیب سره راوړو. لا هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په جګړه کې شته. د رڼو ټاکنو پر وړاندې ډېر خنډونه شته. لا هم په ایران او پاکستان کې میلیونونه افغان کډوال شته. د وسلهوالو مخالفینو اصلي مرکزونه په پاکستان کې دي. دویمې ژباړې ته وګورئ. موږ د حضور دارد، موجود است او وجود دارد کلمو ته شته یا دي کلمه کاروو. اوس دا کلمې د شتون لري په پرتله مفهوم ښه لیږدوي، لنډې دي او د پښتو ژبې له طبیعي جوړښت سره سمې دي. نو پکار ده چې له دغه ترکیب نه ځان وژغورو. ځینې کسان شتون لري نه لیکي، بلکې حضور لري او وجود لري لیکي، چې دا هم تر شتون لري کم زیان نه دی. نو پکار ده چې خپلې ژبې ته زیان ونه رسوو او خپلې لنډې او طبیعي کلمې وکاروو. پر لاره اچول. پر لاره اچول هم د هغو ترکیبونو له ډلې دی چې پښتو کې یې کارول ډېر بد لګېږي. ما له دغه ترکیب سره په خپل کاري چاپېریال کې یو ډول حساسیت پیدا کړی دی. ډېر کله یې کارول داسې راته ایسي لکه څوک چې کنځل راته کوي. ښایي ځینې نور لاملونه هم پکې رول ولري، خو ستر لامل یې دا دی چې زما په ذهن کې د پښتو ژبې جوړښت ورسره ځان نشي جوړولی. دا ترکیب هم له فارسي ژبې د ژباړې د اغېز لارې پښتو ته راغلی دی. په فارسي ژبه کې برانداختن کلمه کارول کېږي چې زموږ کمزوري ژباړونکي ورسره د مخامخېدو پر مهال هغه په لاره اچول ژباړي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. زنان در سراسر جهان تظاهرات میلیونی علیه ترامپ برا میاندازد. ښځې په ټوله نړۍ کې د ټرمپ پر ضد میلیوني لاریونونه په لاره اچوي. وزارت امور زنان هر سال کنفرانس‌های زیادی برا میاندازد. د ښځو چارو وزارت هر کال ډېر کنفرانسونه په لاره اچوي. با اساس قوانین افغانستان برای انداختن تظاهرات حق هر افغان است. د افغانستان د قوانینو پر اساس د لاریونونو په لاره اچول د هر افغان حق دی. وزارت معارف در مکاتب شهر کابل مسابقه مقالات را برا انداخته است. د پوهنې وزارت د کابل ښار په ښوونځیو کې د لیکنو سیالي په لاره اچولې ده. پورتنیو بېلګو ته پام وکړئ. لاریون په لاره اچول، کنفرانس په لاره اچول، سیالي په لاره اچول کټ مټ د فارسي برانداختن ژباړه ده. دا ډول ژباړه د پښتو پختۍ ماتوي، ژبه بې خونده کوي او دا مسخره ژباړه ده. دا جملې موږ ساده او اسانه ژباړلی شو، داسې چې نه په لاره اچول پکې راځي او نه د پښتو ژبې جوړښت ته زیان رسوي. د پورتنیو جملو ژباړې ته په ترتیب سره پام وکړئ. ښځې په ټوله نړۍ کې د ټرمپ پر ضد میلیونونه لاریونونه کوي. د ښځو چارو وزارت هر کال ډېر کنفرانسونه جوړوي. د افغانستان د قوانینو پر اساس لاریونونه د هر افغان حق دی. د پوهنې وزارت د کابل ښار په ښوونځیو کې د لیکنو سیالي پیل کړې ده. اوس پورتنۍ جملې نه په لاره اچول لري او نه هم په مفهوم کې ستونزه شته. زموږ ژباړونکو ته پکار ده چې د ژباړې پر مهال له دغه ډول بې خونده، ناسمو او بې ځایه ترکیبونو څخه ډډه وکړي. تصمیم نیول. پښتو ته د ژباړې لارې د راغلو ترکیبونو په لړ کې یو هم تصمیم نیول دي، چې د انګلیسي د ټیک ا ډیسیژن او د فارسي د تصمیم گرفتن کټ مټ ژباړه ده. ښکاري چې فارسي کې هم دغه ترکیب له انګلیسي ژبې د ژباړې اغېز دی. د
دا ترکیب له دې امله ستونزه لري چې له یوه اړخه پښتانه دغه ډول خبرې نه کوي او له بل اړخه موږ د تصمیم لپاره د نیولو فعل نه کاروو. بله ستونزه دا ده چې دغه ترکیب زموږ ژبه مصنوعي کړې ده. په پښتو کې موږ همدغه مطلب په ساده او لنډو الفاظو بیانوو. لومړی په ژباړه کې د دغه ډول تېروتنې بېلګې ته پام وکړئ. کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته که انتخابات پارلمانی در ماه میزان برگزار کنند. د ټاکنو کمیسیون تصمیم نیولی چې پارلماني ټاکنې په میزان میاشت کې ترسره کړي. حکومت فلسطین و اسرائیل تصمیم گرفته که مذاکرات صلح را دوباره آغاز نماید. د فلسطین او اسرائیل حکومتونو تصمیم نیولی چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. ما تصمیم گرفتیم که در چند روز آینده یک کنفرانس عملی دایر نماییم. موږ تصمیم نیولی چې په راتلونکو څو ورځو کې یو علمي کنفرانس جوړ کړو. پورتنیو بېلګو کې تصمیم گرفتن کټ مټ په تصمیم نیولو ژباړل شوی دی چې دا ناسمه ژباړه ده. دا د فارسي ژبې اغېز دی چې کمزوري ژباړونکي یې د ژباړې پر مهال کاروي. په پورتنیو بېلګو کې د ژباړې پر مهال کله تصمیم نیول هیڅ نه لیکل کېږي، کله هم یوازې په تصمیم لري ژباړل کېدای شي. د پورتنیو بېلګې سمې ژباړې ته پام وکړئ. د ټاکنو کمیسیون راتلونکې ټاکنې په میزان میاشت کې کوي. د ټاکنو کمیسیون تصمیم لري چې راتلونکې ټاکنې په میزان میاشت کې وکړي. د ټاکنو کمیسیون په تېلې ده چې راتلونکې ټاکنې په میزان میاشت کې وکړي. د فلسطین او اسرائیل حکومتونه بیا د سولې خبرې پیلوي. د فلسطین او اسرائیل حکومتونو په تېلې چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. موږ په تېلې چې په راتلونکو څو ورځو کې یو علمي کنفرانس جوړ کړو. دغه بېلګو ته په کتو موږ په اسانۍ پوهېږو چې تصمیم نیول ناسم ترکیب دی او موږ د فارسي د تصمیم گرفتن لپاره بله کلمه غوره کولی شو او کله هم شونې ده چې یوازې ووایو تصمیم لري. موږ اړ نه یو چې د فارسي ترکیبونه کټ مټ وژباړو. موږ د تصمیم گرفتن لپاره ساده کلمه هم لرو چې هم پښتو ده، هم خوندوره ده او هم مفهوم په اسانۍ رسولی شي. له همدې امله موږ په تېلې کلمه کارولی شو. کله چې موږ دغه کلمه ولرو نو بیا تصمیم نیولو ته اړتیا نشته. له لاسه ورکول: ژوند له لاسه ورکول، پښه له لاسه ورکول، سترګه له لاسه ورکول، وخت له لاسه ورکول. زموږ کلیوال خلک چې خبرې کوي هېڅکله د لاسه ورکول ترکیب نه کاروي. دوی کیدای شي ووایي چې په خپل لاس مې ورکړ، چې له لاسه ورکول سره هېڅ ډول مانیز یووالی نه لري. د بېلګې په ډول وایي احمد ته مې په خپل لاس پیسې ورکړې، په خپل لاس مې جامې یوړې. خو هېڅکله داسې نه وایي چې ژوند یې له لاسه ورکړ، پیسې مې له لاسه ورکړې، سترګه یې له لاسه ورکړه، پښه یې له لاسه ورکړه. دغه ډول اصطلاحي ترکیبونه په فارسي ژبه کې کارول کېږي چې پښتو ته یې ژباړه نه د پښتو له طبیعي جوړښت سره سر خوري او نه هغه معنا لېږدوي چې په فارسي ژبه کې لري. موږ په پښتو کې وایو احمد مړ شو، احمد وفات شو، احمد له دې نړۍ سترګې پټې کړې، احمد حق را وبخښه یا حق در وبخښه، احمد له دې نړۍ ولاړ، احمد ځوان یې مرګ شو او نور. په دغه بېلګو کې ځینې جملې عادي دي، په ځینو کې احساسات شته، په ځینو کې مړ شوي ته احترام شته، په ځینو کې دیني اړخ معلومیږي، په ځینو کې ترحم او زړهسوی شته. خو په ژوند یې له لاسه ورکړ کې هېڅ نشته، نه پکې کوم احترام شته، نه احساسات، نه کوم بل څه، بلکې دا د فارسي ترکیبونو کټ مټ ژباړه ده چې زموږ ژبې ته یې زیان رسولی دی. همدغسې پښه یې له لاسه ورکړه. موږ پښه په لاس کې نه لرو چې له لاسه یې ورکړو، بلکې پښه پرې کېږي، ګوډېږي. دغه راز سترګه یې له لاسه ورکړه. زموږ سترګه هم په لاس کې نشته چې له لاسه یې ورکړو، بلکې موږ وایو ړوند شو، سترګه یې راووته. وخت یې له لاسه ورکړ. موږ وخت هم په لاس کې نه لرو، بلکې وایي چې ناوخته شو، اوس ناوخته دی، نور وخت نه لرو، وخت نشته، وخت ضایع شو. پکار ده چې له لاسه ورکول ترکیب سره ډېر پام وشي. د دغه ترکیب کارول هم پښتو بې خونده کړي او هم د ژباړې پر مهال د مفهوم په لیږد کې ستونزه را پیدا کوي. ترسره شو: په ځینو پښتو ژباړل شوو متونو کې موږ لولو کنفرانس ترسره شو، لاریون ترسره شو، سیالي ترسره شوه، کار ترسره شو. دا ډول جملې له اورېدو سره سم پښتانه ته
پردی، مصنوعي او بې خونده ښکاري ځکه چې ترسره شو ترکیب هم پښتو نه دی او له فارسي کټ مټ ژباړل شوی دی. کنفرانس سر او پښې نه لري نو ترسره کېدل یې بې معنا او بې خونده دي. همداسې سیالي هم سر او پښې نه لري. دا د فارسي انجام یافت ژباړه ده چې پښتو یې بې خونده کړې ده. لاندې بېلګو ته پام وکړئ: حمله بر اشرف سردار محمد داود خان توسط استخبارات خارجی انجام یافته است. پر سردار محمد داود خان روغتون برید د بهرنیو استخباراتو لخوا ترسره شوی دی. وکیلان وظایف خود را طبق قانون انجام نمیدهند. وکیلان خپل کارونه له قانون سره سم نه ترسره کوي. د دغه جملو ستونزه دا ده چې موږ انجام یافته په ترسره شوي ژباړلی دی چې هم مو پښتو بې خونده کړې او هم مو اوږده کړې ده. دلته ستونزه دا هم نه ده چې موږ کومه کلمه نه لرو یا د دې جملې ژباړه سخته ده او د کلمو بدیل نشته. دا جملې ساده او روانې ژباړل کېدای شي. د پورتنیو بېلګو کره ژباړې ته پام وکړئ: حمله بر اشرف سردار محمد داود خان توسط استخبارات خارجی انجام یافته است. پر سردار محمد داود خان روغتون برید د بهرنیو استخباراتو لخوا شوی دی. وکیلان وظایف خود را طبق قانون انجام نمیدهند. وکیلان خپل کارونه له قانون سره سم نه کوي. د لومړۍ ژباړې په پرتله دویمه هم لنډه ده، هم مفهوم لیږدوي او هم د پښتو ژبې له طبیعي جوړښت سره سمه ده. له همدې امله ژباړونکو ته پکار ده چې د ژباړې پر مهال له ترسره شوي ترکیب څخه ځان وژغوري. د ترسره کلمه دومره ډېره استعمالیږي چې ان ډېر تکړه او پاخه ژبپوهان یې هم په غیر شعوري ډول کاروي. استاد زیار بیا دا خبره کوي چې دا ترکیب باید ونه کاروو، خو خپله یې په ځینو ځایونو کې په ناشعوري ډول ترسره شوی کارولی دی. د بېلګې په ډول په لیک لارښود کې له اردو د اغېزمنې پښتو بېلګې راوړي او پر ځای سم وړاندیز کوي. هغه له اردو د اغېزمنې پښتو یوه بېلګه راوړي: په 1 مې د مزدور کسانو پارټي پاکستان جلوس ایستلی شي چې سمه بڼه یې راوړي. د مې پر 1 د پاکستان د مزدورانو ګوند لاریون ترسره کوي. همداسې د پښتو ژبې د بل تکړه استاد په لیکنو کې هم ترسره ډېر وینو. کمیسیون هم د خپلې ډېرې بې کفایتۍ او د راډیو تلویزیون د چارواکو د سپین سترګۍ له وجې څه ترسره نه کړای شول. له ځان سره فکر وکړئ چې کوم فکر مو په ځان کې بنسټیز بدلون راولي. هر یو چې درته مهم ښکاره شو لومړی یې ترسره کړئ. پای ته رسول: څنګه چې سرته رسول ترکیب د پښتو له جوړښت سره سم نه دی، دغسې پای ته رسول هم د پښتو له جوړښت سره سم نه دی. دا هم د فارسي ژبې د ژباړې پر مهال په اغېزمنه پښتو کې کارول کېږي. هغوی چې د ژباړې پر مهال له فارسي اغېزمن شوي دغه ترکیب کاروي. دا ترکیب اوس بیخي ډېر تکرار شوی او داسې ښکاري لکه د پښتو خپل ترکیب چې وي، ځکه اوس یې کارول تر ډېره عیب نه ښکاري. د پای ټکی ایښودل: د پای ټکی ایښودل هم د فارسي د یو ترکیب ژباړه ده. په فارسي کې وایي: گذاشتن نقطه پایان. کله چې زموږ ژباړونکي د فارسي له دغه ترکیب سره مخ شوي نو پرته له دې چې په پښتو کې د مفهوم په اړه فکر وکړي کټ مټ یې د پای ټکی ایښودل ژباړلی دی. د پای ټکی ایښودل معنا دا ده چې دغه کار ختم شوی دی. موږ په لیکوالۍ کې وایو کله چې جمله بشپړه شي موږ ټکی ږدو. د جملې د پای ټکی په دې معنا دی چې دغه جمله ختمه شوه، خو دا هېڅکله دا معنا نه لري چې ګواکې دلته هر څه ختم شول. ښایي په فارسي کې دغه ترکیب له همدې مفهوم څخه اخیستل شوی وي چې بیا هم د مفهوم د لیږد له اړخه ستونزه لري. زه دلته پر فارسي بحث نه کوم، خو پښتو کې یې کارول ستونزه لري. له یو اړخه دا ترکیب پوره مفهوم نه لیږدوي، له بل اړخه د پښتو ژبې له جوړښت سره هم په ټکر کې دی. دغه راز د پای ټکی ایښودل زموږ لیکل هم اوږدوي. له دې امله چې پښتانه لویه برخه نالوستي دي او ان لوستي هم د پای د ټکي په معنا نه پوهېږي، نو دغه ترکیب د ژبني اړخ ترڅنګ د مفهوم په لیږد کې هم ستونزې پیدا کوي. پر پښتو د فارسي د دغه ترکیب اغېز په لاندې جملو کې وګورئ: مخالفان مسلح باید به خشونت نقطه پایان گذاشته و پروسه صلح به پیوندد. وسلوال مخالفین باید تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي.
حکومت وحدت ملی باید به اختلاف داخلی نقطه پایان بگذارد. ملی وحدت حکومت باید خپلمنځي اختلافات ته د پای ټکی کېږدي. میانجیگری جانکیری به اختلافات انتخاباتی افغانستان نقطه پایان گذاشت. جانکیری منځګړیتوب د افغانستان ټاکنیزو اختلافاتو ته د پای ټکی کېښود. اختلاف بر سر قدرت به دوستی عبدالله و عطا محمد نور نقطه پایان گذاشت. د واک پر سر شخړې د عبدالله او عطا محمد نور دوستۍ ته د پای ټکی کېښود. په پورتنیو بېلګو کې ګورو چې فارسي کې د نقطه پایان گذاشتن ترکیب په پښتو کې پر پای ټکی ایښودل ژباړل شوی دی. د پورتنیو جملو سمه ژباړه لاندې وګورئ. مخالفان مسلح باید په خشونت نقطه پایان گذاشته و په پروسه صلح به پایبندند. وسلوال مخالفین باید تاوتریخوالی پرېږدي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. حکومت وحدت ملی باید د اختلاف داخلي نقطه پایان بگذارد. د ملي یووالي حکومت باید خپلمنځي اختلافات پرېږدي. ملي وحدت حکومت باید خپلمنځي اختلافات ختم کړي. میانجیگری جانکیری به اختلافات انتخاباتی افغانستان نقطه پایان گذاشت. د جانکیری منځګړیتوب د افغانستان ټاکنیز اختلافات حل کړي. د جانکیری منځګړیتوب د افغانستان ټاکنیز اختلافات ختم کړل. اختلاف بر سر قدرت به دوستی عبدالله و عطا محمد نور نقطه پایان گذاشت. د واک پر سر شخړې د عبدالله او عطا محمد نور دوستي خرابه کړه. د واک پر سر شخړې د عبدالله او عطا محمد نور دوستي ختمه کړه. پورتنیو بېلګو ته پام وکړئ. د فارسي د پایان گذاشتن ترکیب په پښتو کې د پای ټکی ایښودل نه دی ژباړل شوی، بلکې نورې کلمې ورته کارول شوي دي چې نه یې مفهوم خراب کړی او نه یې هم پښتو ژبې ته زیان رسولی دی. موږ اړ نه یو چې د فارسي ترکیبونه وژباړو. کله کله ترکیبونه په یوه کلمه یا یوه ترکیبي کلمه ژباړل کېدای شي چې په دې سره لنډون هم راځي. د ښې ژباړې یو خاصیت دا دی چې د مفهوم د لیږد ترڅنګ هغه په لنډو او خپلو کلماتو کې ولیږدول شي. نو که موږ له پای ټکي ایښودلو څخه تېر شو او د پورتنیو بېلګو په شان کلمې وکاروو، هم به مو مفهوم ښه لیږدولی وي او هم به مو ژبې ته خدمت کړی. ننداره کول. له ایرلنډ سره زموږ د کرکټ لوبه روانه ده. کرکټ زموږ خپله لوبه نه ده، نو د کرکټ د ټرمینالوژۍ او اړوندو کلمو کټ مټ ژباړه مې ډېر ځوروي. که څه هم موږ د کرکټ ټرمینالوژۍ او اړوند کلمات له انګریزي ژباړو، خو د انګریزي ترڅنګ پکې د فارسي اغېز وي. نو لاندې بېلګې ته پام وکړئ. من بازی کرکٹ را تماشا می کنم. زه د کرکټ لوبه ننداره کوم. دا ټکی په ټکی ژباړه ده. ژباړونکي من پر زه، بازي پر لوبه، کرکټ په کرکټ ژباړلی دی. تر دغه ځایه ستونزه نشته. ژباړونکی له دې وروسته جمله خرابوي. را تماشا می کنم. دلته اوس ژباړونکی وایي چې دا به نو څنګه ژباړم. له را به یو ډول ځان خلاص کړي، تماشا په ننداره او می کنم په کوم ژباړي. په دې سره ژباړونکی فکر کوي چې ستونزه یې حل کړه. په ژباړه کې زموږ یوه لوی ستونزه دا وي چې په کلمو پسې ورک شو. هڅه کوو د هرې کلمې لپاره په پښتو کې هم انډول پیدا کړو او که پیدا یې نه کړو نو بیا یې کټ مټ وژباړو. موږ دا هېروو چې کله د بلې ژبې یو ترکیب په یوه کلمه کې راوړلی شو، کله کېدای شي یوه کلمه په یو ترکیب کې راوړلی شو، کله کېدای شي یوه جمله په یو ترکیب کې راوړلی شو او کله ښایي یوه جمله موږ په دوو جملو کې راوړلی شو. له دې امله چې ژبې توپیر لري نو له داسې حالت سره مخ کېږو. موږ اړ نه یو چې په داسې حالت کې هرې کلمې تبدیل پیدا کړو او یا یې وژباړو. په پورتنۍ بېلګه کې ستونزه همدا ده چې موږ د فارسي را تماشا می کنم ترکیب کټ مټ ژباړلی. دلته ژباړونکی فکر نه دی کړی چې موږ په پښتو کې همدا خبره څنګه کوو، او که یې کړی هم وي نو بیا به یې له فارسي سره یو شان نه وي ګڼلی. پورتنۍ جمله موږ په اسانۍ سره ویلی شو: زه کرکټ ګورم. اوس د فارسي را تماشا می کنم ترکیب موږ یوازې په ګورم ژباړو. دا نه ژبې ته زیان رسوي او نه مفهوم ته. پکار ده چې موږ په کلمو او ترکیبونو پسې ورک نه شو، بلکې ژباړونکی باید ځان پر مفهوم پوه کړي او پښتو کې په خپلو کلمو او اصطلاحاتو ولیکي. زه د کرکټ لوبې اړوند همداسې نورې بې خونده او ژباړل شوې جملې راوړم. ښه لوبه یې نندارې ته وړاندې کړه. لوبه په میلیونونو خلک له ټلویزیون څخه ننداره کوي.
ګڼ افغانان هند ته ورغلي چې لوبه له نږدې ننداره کړي. افغان لوبغاړو نن ښه توپوهنه نندارې ته وړاندې کړه. دغه ډول جملې کټ مټ ژباړه ده چې هم د مفهوم لیک ته زیان رسوي او هم د پښتو ژبې له جوړښت سره ټکر لري چې کارول یې ژبه بې خونده کوي. تماس نیول، اړیکه نیول. تماس نیول چې ځینې کسانو ورته پښتو رنګ ورکړی او اړیکه نیول یې ترې جوړ کړي دي، هم له فارسي ژبې د ژباړې اغېز دی. دا اغېز له ټکنالوژۍ سره تړلی دی. کله چې خبره د ټلیفون او برېښنالیک شوه، نو ورسره تماس نیول یا اړیکه نیول ترکیب هم را پیدا شو. پخوا به خلکو یا مخامخ خبرې کولې او یا به یې لیکونه لیږل. دوی به نه ویل چې د لیک له لارې مې ورسره اړیکه ونیوله یا مې د خبرو له لارې ورسره اړیکه ونیوله. دوی به ویل چې لیک مې ورولېږه، لیک یې راته ولېږه، ورته ومې لیکل، راته ویې لیکل، خبرې مې ورسره وکړې، خبرې یې راسره وکړې، خبر مې کړ، خبر یې کړم او همداسې نور. اوس چې خبره د ټلیفون او انټرنټ شوه، نو تماس نیول یا اړیکې نیول پکې را پیدا شول. دا هم د فارسي ژبې د تماس ګرفتن ژباړه ده. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. همراه فامیل از طریق تلفن تماس دارم. له کورنۍ سره د ټلیفون له لارې اړیکه لرم. میلیونها افغان از طریق تلفن و اینترنت با هم تماس میگیرند. میلیونونه افغانان د ټلیفون او انټرنټ له لارې له یو بل سره اړیکه نیسي. پورتني جملو کې وګورئ چې اړیکه نیول کټ مټ د فارسي تماس ګرفتن ژباړه ده. له همدې امله ژبه یې بې خونده شوې ده. پورتني جملو کې هدف خبرې او د یو بل حاله خبرېدل دي. نو ساده ده چې موږ دا جملې داسې وژباړو: همراه فامیل از طریق تلفن تماس دارم. له کورنۍ سره په ټلیفون خبرې کوم. په ټلیفون د کورنۍ له حاله ځان خبروم. میلیونها افغان از طریق تلفن و اینترنت با هم تماس میگیرد. میلیونونه افغانان په ټلیفون او انټرنټ یو له بل سره خبرې کوي. میلیونونه افغانان په ټلیفون او انټرنټ یو د بل له حاله خبرېږي. اوس دغه ډول ژباړه نه مفهوم زیانمنوي او نه هم ژبې ته زیان رسوي. د تماس نیول یا اړیکه نیول ترکیب خو پښتو کې ان منفي معنا هم لري. کله چې خبره د ښځې او نارینه ترمنځ شي، نو بیا خو یې خبره بیخي بده معنا ورکوي. له همدې امله پکار ده چې د دغه ډول ترکیبونو له راوړلو ډډه وشي. کله کله چې خبرې په ټلیفون شوې وي، نو په فارسي کې وایي: با احمد تماس گرفتم او امروز نمیآید. با جمیل بار بار تماس گرفتم جواب نداد. پښتو کې ژباړې: له احمد سره مې تماس ونیو، هغه نن نه راځي. له جمیل سره مې بیا بیا تماس ونیو، ځواب یې رانه کړ. دا هم کټ مټ ژباړه ده. موږ پښتو کې اسانه وایو: له احمد سره مې خبرې وکړې، هغه نن نه راځي. جمیل ته مې څو ځله زنګ وهو، ځواب نه وایي. جمیل ته مې څو ځله زنګ وکړ، ځواب نه وایي. جمیل ته مې څو ځله ټلیفون وکړ، ځواب نه وایي. اوس کېدای شي له ځینې کسانو سره پوښتنه وي چې زنګ څنګه وهل کېږي، زنګ څنګه کېږي، ټلیفون څنګه کېږي. زموږ عام خلک په طبیعي ډول همداسې وایي او موږ له دغه ډول جملو او کلمو سره د مفهوم په اخیستو کې ستونزه نه لرو. بلدتیا لري، اشنایي لري. په فارسي ژبه کې که یو څوک پر یو څه پوه شي، نو کله کله ورته د اشنایي عبارت فعلي ترکیب کاروي. په پښتو کې هم کمزوري ژباړونکي همداسې ژباړي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. فرید با زبان روسی اشنایی کامل دارد. فرید له روسي ژبې سره پوره بلدتیا لري. اجمل با وزیر اشنایی دارد. اجمل له وزیر سره بلدتیا لري. و کارمندان ضرورت دارد که با کامپیوتر اشنایی داشته باشد. داسې کارکوونکو ته اړتیا لري چې له کمپیوټر سره پوره بلدتیا ولري. په پورتنیو بېلګو کې د فارسي اشنایی دارد کټ مټ پر بلدتیا لري ژباړل شوی دی، چې دا ناسمه او کټ مټ ژباړه ده. دا ژباړه هم نه یوازې مفهوم نه رسوي، بلکې پښتو ژبې ته هم زیان اړوي. سمې ژباړې ته یې پام وکړئ. فرید با زبان روسی اشنایی کامل دارد. فرید په روسي ژبې پوره پوهېږي. اجمل با وزیر اشنایی دارد. اجمل له وزیر سره پېژني. و کارمندان ضرورت دارد که با کامپیوتر اشنایی داشته باشد. داسې کارکوونکو ته اړتیا لري چې پر کامپیوټر پوه وي. پورتنیو بېلګو ته وګورئ چې موږ د فارسي اشنایی دارد په بېلابېلو کلمو وژباړو. په یو ځای کې پر پوهېږي او بل ځای کې پر پېژني. دغه راز ساده هم ویلی شو چې بلد دي. لاندې بېلګې ته پام وکړئ. حامد با سیاسیون اشنایی دارد. حامد له سیاسیون سره بلد دی. کله کله اسمونه پر صفتونو ژباړل کېدای شي او کله برعکس. په ژباړه کې د ژبو جوړښت ته
په پام سره د کلمو ډولونه هم کله کله خپل ځای بدلوي.